اوکے بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن درس کنټرول پینل کې دی او په کنټرول پینل کې نن تینا کریډنشل مانیجر او ریجن وایو سیدا راځو کریډنشل مانیجر باندې چې کله ډبل کلیک وکړو تیر ورځ د ویډیو خراب شو لکه نو نن تینا وایو موږ سره منیجبل کریډنشلز کې دوه خبرې دي یو ویب کریډنشل دی یو وینډوز کریډنشل دی په ویب کریډنشل کې ټول اړوند د ویب سټ پاسورډونه او کوم پاسورډونه چې تاسو دلته په ویب سټ کې تاسو مثلا د مایکروسافټ ایج کې یا ګوګل کروم کې کوم ځای کې تاسو یو ویب سټ داخلي کې کنه لکه فور ایگزامپل تاسو غواړئ چې یو ځنې داسې ویب سټونه لري چې البته تاسو نه اکاونټ غواړي صحیح ده لکه ادي یو مثال درکړم کله چې تاسو غواړئ چې د پاکستان ویزو ته اپلای وکړئ نو البته تاسو نه یو اکاونټ غواړي صحیح ده هغه اکاونټ باید تاسو ولرئ البته اکاونټ چې د نه غواړي خو پاسورډ هم د نه غواړي کنه صحیح ده نو دغه پاسورډونه دا په کوم ځای کې سیو کیږي دا اړوند دغه پاسورډونه چې کوم دي دا دلته موږ سره په کمپیوټر کې کریډنشل کې سیو کیږي صحیح ده کله چې تاسو دا کریډنشل ته لګي او کریډنشل کې سیو کیږي نو الټ اټو سیو باندې تاسو کلیک کوئ د دې ځای سیو کیږي صحیح ده نو موږ سره دوه ډول کریډنشل دی یو ویب کریډنشل دی یو موږ سره وینډوز کریډنشل دی صحیح ده چې په ویب کریډنشل کې موږ سره اړوند خبره د ویب سټ دا کار تاسو کوم ویب سټ داخل شوی وسه د هغه خبره موږ سره موجوده چې هغه کوم چې موږ سره پاسورډونه په دې ځای کې سیو کیږي سره بل وینډوز کریډنشل دی په وینډوز کریډنشل کې لکه څنګه چې تیر ځل موږ یادونه وکړه البته بیا هم دا خبره تکراری شوه چې ویډیو خراب شو او کمپیوټر چارج ختم کړو صحیح ده نو څنګه دې روزنه پات شو نو راځو دلته وینډوز کریډنشل کې تاسو ما ویلي ول چې دلته موږ یې اړوند کریډنشل مثلا د فیسبوک د داسې نور کوم مستند شوی اکاونټونه وی زغواړم چې هغه دلته اضافه کما بغیر د دې نشم پاسورډ پوه شم او هغه ته بیا هغه وخت داخل شم صحیح ده هغه څه پاسورډ شاید اوس ما سره اوس پاسورډ دلته اوس ورته داخله ومنو دلته راځم اډ وینډوز باندې کلیک کوم مال ته وګورئ ګایز اډ وینډوز کریډنشل دی باندې کلیک کوو انټرنیټ او نتورک ایډرس په کوم یو ایډرس ته آی ډی لري زه ورته وایم چې راشه www.tiktok صحیح شو tiktok.com صحیح ده tiktok.com دا مې ورته ورکړل صحیح ده دا www به مخکې ورته ورکوي صحیح ده بیا دې راشي یوزر نیم ټیک ټاک نوم د چی شي په لپاره کې فور ایگزامپل چې علي خان دا مې پکې نوم دی صحیح ده یا زړه تر اوسه ما دا څه ورته ورکو تاسو د ټیک ټاک آی ډی لري ستاسو شي نوم دی خان دا وګوره دلته زه خپل ورته ولیکم خو خبره نو را بشو البته من خو خپل هیر شویم دی ډیر وخت مو استعمال کړی نه دی 08 دغه یو اکاونټ شو صحیح ده ښه زه به راشم البته 04 دی ښه دلته به راشو پاسورډ کې پاسورډ کوم یو پاسورډ دی هغه اکاونټ هغه به پاسورډ تاسو وایم فور ایگزامپل دغه یو پاسورډ دی ما ځان پاسورډ دلته ورکړ صحیح ده دلته ما اوکې کلیک کړم کله چې زه غواړم چې دغه ټیک ټاک آی ډی ته څنګه شم داخلېږم هلته زه ټیک ټاک ته ورځم زما دا ټیک ټاک چې کوم یو دی ما ته خپله وایي چې زه ورته نوم لیکم یوزر نیم دا یا کوم اکاونټ نوم لیکم نو ما ته وایي چې ستا پاسورډ دغه دی صحیح ده هغه پاسورډ به دا خپله څنګه کوي فیل کوي اټو فیل غوندې کوي دا موږ سره صحیح ده نو دا کریډنشل یا ټول هغه پاسورډونه اټو فیل کوم نه کېږي ټول هغه پاسورډونه چې غواړو موږ په دې موږ ځان سره سیف کوو نو په وینډوز کریډنشل کې دلته موږ سره سیف کېږي د اړوند د دې حقیقت دا ده چې بس هغه پاسورډ نه ته به هغه مشوي نو صحیح ده په دې کې تاسو سره ذخیره شو بیا یو خبره ده را چې دې کې چې تاسو مثلا یو د دې ضرر داسې کېدلی شي چې تاسو نه مثلا یو کس راغی دلته راغی دا موږ سره ایډیټ کولی شي چې دلته ایډیټ باندې کلیک وکړه دا پاسورډ وایي دا پاسورډ نه دی راشه دا پاسورډ درته د دې ځای نه ختموي دلته لیکي فور ایگزامپل دا پاسورډ یې ولیکه دې ځای نه سیف کلیک کوي نو ته به وایي چې زما پاسورډ سیف دی خو هغه به اصل کې څنګه کړی وي بدل کړی وي سره دلته تاسو ډېرو بدلولی شي صحیح شو ته وګوره دا مخکې موږ جوړ کړی دی صحیح ده البته ټوله پریکټس دپاره ښه نو انسټاګرام غواړئ تاسو ټیک ټاک غواړئ چې غواړئ هماغه څنګه کولی شئ دې ځای نه تاسې سلیکټ کولی شي صحیح ده ها بله خبره سرټیفیکیټ بیس کریډنشلز تاسو سره کوم سرټیفیکیټ وي هغه تاسو دلته اضافه کول غواړئ نو راشه دلته کلیک وکړم دغه کوم ځای نه تاسو دا سرټیفیکیټ اخیستی دلته او سلیکټ سرټیفیکیټ چې کوم تاسو اخیستی هغه به ورته دې ځای نه سلیکټ کړئ صحیح ده انتخاب به یې وکړئ ورسره بل جنرل کریډنشل په دې کې هم موږ سره اړوند هغه وینډوزګانې چې کوم یا هغه پاسورډونه چې موږ دغه اوس کمپیوټر کې داخل شوي یو ورباندې هغه دلته ساتل کېږي لکه مایکروسافټ اکاونټ یوزر چې کوم یو دی وایي دغه نوم دی 08 موږ سره @gmail.com صحیح ده دا دلته موږ سره دا اصل کې زما خپل جیمیل آی ډي ده صحیح ده هغه دلته موږ سره دې خپله فیل کړې ده وګورئ دلته دغه پاسورډ یې هم دې خپله ځان ته فیل کړی چې هغه وخت ما پاسورډ ورته ورکړی دی که نه آیا دلته ځان سره دا جنریټ کې دلته سیو دی پکې صحیح ده دې نه وروسته تاسو وګورئ نو دغه نورو هغه هم موږ سره خپله اضافه شوي دي پکې البته چې کله ځینې دې کې دا څه دی چې کله تاسو یو مایکروسافټ اکاونټ جوړ کړئ دغه نورو خپل اړونده اپلیکیشنو کې دا خپله بیا لاګین کېږي صحیح ده
دی باندې پوه شئ. نو دا موږ سره د ویب کریډنشل بیا بیک اپ کریډنشل د دې نه تاسو غواړئ بیک اپ واخلئ. بیک اپ څه ته ویل کېږي؟ دا غواړئ تاسو ځان سره سیف کړئ. صحیح ده، که چېرې نه ډیلیټ هم شي مشکل نشته، تاسو ځان سره سیف کړي دي. د بیک اپ کریډنشل وایي ویر ډو یو وانټ ټو بیک اپ یور سټورډ لاګین کریډنشل، وایي ته چېرته غواړې دا سیف کړې؟ براوز باندې کلیک راشه، چېرته سیف کول غواړې؟ ډیسکټاپ باندې زه سیف کول غواړم، راشه ډیسکټاپ باندې سیف کړه، دلته ورته نوم ورکړې او سیف بشي. بیا بله خبره د ریسټور کریډنشل دی. ریسټور مثلا موږ سره دغه کوم کریډنشل چې دا څنګه شوي را سره ډیلیټ شول، خو ما سره بیک اپ شته. هغه بیک اپ چې زه بیرته دلته ورته راولم چې بیرته هم د زوړ حالت ته راشي، نو ریسټور کریډنشلز باندې کلیک کوم. صحیح ده، دې باندې پوه شئ. د دې نه وروسته موږ سره ریجن دی. ریجن اصل کې سیمې یا ساحې ته ویل کېږي. صحیح ده، کله چې تاسو دلته ډبل کلیک وکړئ په دې کې لومړی موږ سره فارمټ راځي چې دا د کوم یو فارمټ را سره استعمال کوي. یو اس ای والا داسې ګورئ دلته موږ سره ډېر زیات فارمټونه دي. صحیح ده، پښتو فارمټ هغه هم پکې را سره شتون لري. صحیح ده، تاسو په دې ځای کې ټول چک کولی شئ چې دلته ټایپ کړئ هغه نوم هم راوستلی شو. دلته چې لیکم چې پښتو ګوره، پښتو افغانستان در سره ښکاري، دې ځای نه ښکاري سره ده. دې باندې کلیک وکړه، د دې ځای نه اپلای وګوره، د تاریخونو به هر څه چیز ته بدل شي. پښتو ته مرغوم او دغسې دا نومونه مو اورېدلي دي که نه؟ د دې ځای نه راشه، داسې راشه، لنډی او لړم او تغه وږی او زمری او چنګاښ او داسې نور برګولی او ګوی او داسې نومونه دي که نه؟ نو دا د دې ځای نه موږ ورته چې بدل کړ، هغه ریجن مو ورته بدل کړ. صحیح ده، ریجن فارمټ مو ورته بدل کړ. دې نه زه غواړم بېرته انګلیش واخلم. ای باندې کلیک کوئ، دلته د څه شي انګلیش وایي، د زیرو دی. صحیح شو، امریکن انګلیش موږ دلته پکې غواړو انتخاب کو. ای دلته ګوره فقط زه ای وهم ښه، دلته به تاسې وایي ای ان نه وهئ، بس فقط ای وهئ، وایي کوم یو انګلیش تاسې غواړئ. صحیح ده، زه به هماغه فارمټ چې کوم یو دی که نه، د ای والا فارمټ ګوره د ډېرو ژبو کې انګلیسي غږول کېږي که نه، یا انګلیسي باندې خبرې کېږي. نو ګوره یونایټډ کینګډم او یونایټډ سټیټس همدا دی. انټر باندې کلیک کړه، ګوره یونایټډ سټیټس اوس پښتو کې دی که نه. که چېرې زه راشم دې ځای نه دا اپلای کړم، وګورئ بېرته چېرته واوښتم؟ انګلیسي ته واوښتم. صحیح ده، بله خبره د لینګویج پریفرنسز اړوند ده. کله چې تاسې لومړی ځل کمپیوټر واخلئ که نه، په هغې کې فقط انګلیسي ژبه وي. ته یو څه لیکې که نه، په ورډ کې یو څه لیکې، ته وایې زه اوس پښتو ژبه له کومه کړمه دې ته، نو ته به چېرته راشي؟ ریجن ته به راشي، دلته به راشي لینګویج پریفرنسز ته به راشي. د دې ځای نه به وروسته ته راشي لاندې چې لیکلی ایډ ا لینګویج، چې لیکلی دی ایډ ا لینګویج، یوه ژبه ورته اضافه کړه. دې ځای نه ایډ ا لینګویج باندې کلیک وکړه. کومه ژبه غواړې؟ زه ورته اردو غواړم. چې اردو وایي دا موږ سره انسټال ده، فکر کوم اردو راسره انسټال ده. صحیح ده، زه بله ژبه غواړم. کوم یو غواړم؟ چاینیز. صحیح شو، چاینیز ژبه به ورته واخلو. چاینیز دا ژبه ده را به شما دا دی موږ سره که نه. دې ځای نه به دا نیکسټ او د دې ځای نه به چې وکړئ انسټال باندې به کلیک وکړئ. نو دا ژبه موږ سره څنګه راغله؟ چاینیز ژبه موږ سره راغله. زه راځم د دې ځای نه اوس وینورډ را اوپن کوم. صحیح ده، چې په وینورډ کې چې کو آیا رښتیا هم را سره دا ژبه اضافه شوې ده که نه؟ دلته ګوره زه لیکم، اوس به چې ولیکم this is ښه there was a problem نه تېر شه. this is for example دومره لیکنه مو وکړله که نه؟ اوس ګورئ وینډوز سپیس سره تاسې ژبه بدلولی شي. وګوره اوس چې ته واغوتم پښتو ته، یو خو د دې ځای نه بدلولی شي، یو دې ځای نه هم بدلولی شي. صحیح شو، وینډوز سپیس سره ښه خبره ده، وینډوز سپیس سره ویلی شي. وګوره دا پښتو ته واغوته، د وینډوز سپیس سره راشه دلته اردو کې لیکنه کوم، دا اردو شو را سره. د وینډوز سپیس سره عربیک، صحیح ده، دا عربیک شو را سره. دلته ګورئ تاسو سره شاید یوه ژبه پکې اوسي، نو وینډوز سپیس هماغه یو نه بلې ته ورته صحیح ده، دې باندې پوه شوئ. اوس زه راځم د وینډوز سپیس سره چې دی عربیک نه وروسته چاینیز ژبه شو، چاینیز شو را سره که نه. وګوره دا چاینیز را سره راغله. چاینیز باندې به تاسو پوهېږئ که نه؟ ته نه پوهېږې؟ نو دا د څه شي ژبه شوله؟ هغه چینیز ژبه شوله. دې باندې پوه شوئ. که چېرې تاسې بېرته لرې کوئ، دلته راشئ، دلته انتخاب کړئ دا او د دې نه چېرته کلیک وکړئ، ریموو باندې کلیک وکړئ. که ته وایې اوس مثلا پښتو ژبه لازم ما ډېره کار وکړي، زه به څه پښتو ژبه بدلوم، نو ګوره دا موو اپ باندې کلیک وکړئ. دا چې ته چېرته بیا لومړنۍ ژبه تا سره چېرته وي؟ لومړنۍ وختي انګلیسي وله که نه؟ اوس ګوره پښتو شوله را سره. صحیح ده، که چېرې ګوره دې ځای نه تاسې راشئ که نه، دلته بیا د دې ځای نه بېرته ډاون واخله، لاندې را سره یوسه. صحیح ده، دا د دې ځای نه واخله، ډاون که را سره، اول انګلیسي راوله، بیا پښتو راوله، په دې ترتیب ورسره راځي. صحیح ده، دا د ژبې خبره شوه. په دې باندې پوه شوئ. خانو ریجن کې را خبره بل خبره وای ډیټ ان ټایم فارمټ. ډیټ ان ټایم فارمټ دا ډیټ ان ټایم، ډیټ اصل کې ویل کېږي تاریخ ته، ان ټایم ویل کېږي وخت. صحیح ده، د دې وخت کومه سیر سره راشي؟ وای شارټ ډیټ، لنډ تاریخ. چېرته یو ځای کې لنډ تاریخ تاسو د کمپیوټر کې کوم ډول باندې ښکاري؟ شارټ ډیټ وګوره په داسې ډول باندې سره ښکاره کوي. صحیح ده، زه ورته معنا نه دا ام معنا منت او ډے دی، وای ایئر دی. صحیح ده، زه ورته ما داسې راوله اخله. نو وګوره یو 2016 ونه لیکل، فقط 16 ولیکل. صحیح ده، دا مثال لاندې ورکړی. وګوره دلته 0 1 11 16 داسې
ډول باندې جوړ کړ دا شو تم داس ډول واخله وای صفر یو یو له سودا دایبل فارمټ ډیر سره داس ډول واخله کاله ولا ونګور اول کاله اوس به میشته اوس نو به ورپسې هغه تاریخ راوستل سیرا شارټ ډیټ کې بل چې کنه ایر اول ګوره ایر راغی به منتر راغی به موږ سره هغه تاریخ راغی او دلته ډیر تر شو ګوره به په داسې فارمټ کې سیرا نو زوال مرته مله په داسې ډول سره والا یا دا شارټ ډیټ ته بس په داسې ډول سره راغله بل لانګ ډیټ وګړ ډیټ چې کوم یوري دا ډیټ دی کنه دا نه کوم څه ډول تاخري من فقط منتر سره خای چې را سره خایا منتر سره خای دي ډیر سره اول خایا به ورپسې چې خایا د هغه تاریخ را سره خایا د منت بیا ډیټ دا یو ډیټ دی او دا یو ډیټ دی ها دا ډی د ډیټ پرسنټ دی نو داسې ډول فارمټ ډیجیټل تاسو هغه فارمټ ډول انتخابول شي ورته صحیح دا بل چې شارټ ټایم دا ټایم خبر راکنه وای 4 بجې او 10 منټ ځوان مې دا ټایم بدل کوم دلته راځم دې باندې کلیک کوم دلته راشه دا وخت ګوره اوس ټایم په داسې ډول شو سیدا شارټ ټایم باندې کلیک کوم ته داسې وخت لا ګوره داسې ډول شارټ ټایم را سره راغی سیدا دې ځنه کلیک کوم ته داسې ډول را سره نو ګوره دا شارټ ټایم او د لانګ ټایم خبره شوه بل لانګ ټایم وګور ټایم سره کوم دا لانګ ټایم دی کنه وګور ټایم ګور داسې راشه زور ټایم وګور ټایم سره په داسې ډول اخلا ګوره داسې راوخت داسې اخلا دا به فارمټونه چې کوم فارمټ باندې سره راشي سیدا First day of the week زمانه د هفتې اول ورځ زموږ او تاسو د هفتې اول ورځ شنبه ورځ راځي کنه دا موږ سره ګوره په دې کلندر کې چې تاسو دلته ودرېږئ دلته ګوره وای سنډے دا هفتې اول ورځ ده او سټرډے ګوره د اخیری ورځ ده نه زموږ خدا سیستم نه دی کنه زموږ اوس جمعې رخصت دی پنځشنبه اخیری ورځ ده شنبه به څنګه را اول ورځ د هفتې زه ته فرست ډے اف د ویک د هفتې اول ورځ موږ سره سټرډے راځي د ریزن دا اپلای کا تلګ راشه و چیک کا وګوره و سټرډے اول ورځ شول صحیح ده دا باندې پوښی نو دا موږ سره فرست ډے اف د ویک راغله چې د دې نه وروسته تاسو راشي اډیشنل سیټینګز دا په اډیشنل سیټینګز کې موږ سره څه خبرې دي ګورئ گایز دا لګي مهمه دي دار تا کومه ها ډیسیمل سمبلز ډیسیمل اصل کې ورکی اشاریه دار تا سمبل اصل کې نه خته ورکی اوس کې چیرته وای اشاریه دار د راغلی دلته وګوره 9.00 دی کنه وای دا اشاریه سره په کومه د راغلی وای کامه وندې را سره راغلی دي ځم دا تاسو اپلای کوي راشي دلته کلیو کوي وګوره هغه موږ سره څنګه شولا کامه وندې شولا زبر راشم دا بل تلګ رازون کوم چې په پوه شي ها وګوره ته موږ سره شي راغی کامه راغی زورته نه دا نه راشه دا سره شي واخله اپوستروفي در سره اپوستروفي واخله دې ځم بسنګ کوم دا اپلای کوم چې باندې وکړو کوم اپلای باندې وکړو کوم تاسو له اوس راشه اوس چې کوي وګوره اوس اپوستروفي در سره راغلی دې باندې پوه شئ کچره زبر ته کامه غواړم راشه کامنه البته دا ډاټ باندې غواړم دې ځان د انتخاب کوي راشه چې باندې کلیک کوي اپلای باندې کلیک کوي اوس تاسو راشه چې کوي ګوره بیر تر سره ډاټ راغلی دې باندې پوه شئ ان شاء الله نو دا ډیسیمل سمبل دی شو وای نمبر افټر ډیسیمل افټر نمبر اف ډیجټس افټر ډیسیمل وای د دې اشارې نه دی په لو څو عدد تر سره هم دوه سره نه ورته مرشه درې را سره واخله دې څنګه کا اپلای کا وګوره درې عدد را سره شای نه پروفته زورته من نه راشه نه عدد لد نه عدد را سره واخله هم انتخاب کړئ اپلای کو وګوره نه عدد بوست راغلی وی دا شای نه دی په لو دی باندې پوښي یو دوه ځب په دوه ته انتخاب کوم چې زیاتره 0 کې 2 0 سره صحیح دا ډیجیټل ګروپینګ سمبل څه ته کی دا طبقه مو ویل کنه یو څه دا طبقه او نو دا طبقه بندي وای سره کم در سره کوم نو ګوره درې طبقه بندي په درې کې کنه یو څه ولسی زو په راس ډول نه سره کنه نو وای دا طبقه بندي سره وکم چې طبقه بندي وکم کوم یو علامه باندې وکم دل تراشه د دې ضرورت انتخاب ورته مراسم نه داسې سره واخله فول سټاپ واخله یا ما مخکینه باندې خبره ده اپوستروفي واخله دې نه اپلای کو ګوره دې نه اپلای کوم البته اپوستروفي ډیجیټل ګوره پاسو خطر پامونه ورته جیسے تو پاس لاؤ سیدان دا گروپنگ میں پیپر ڈول کی دوٹے منانا راشا فقط کا مور تے استعمال دیجنا اوکے کا وہ ڈیجیٹل گروپنگ کو مسئلہ دا طبقہ بندی سره کوم څه کوم آی اخیریات د دونر طبقه بندی کوم دوه سره کوم درې درې کوم به خيو هم در سره کوم نو باید موږ درې درې ورته نه خبرو چې په عام ډول باندې درې درې نیگیټیو ساين سمبل څه معنی وای منفي عدد ک چیرته هغه منفي عدد کوم سره راوالم دلته راشه تاسو بل څه مرته لیکل شي سیدا د ځان راشه مرته لیکم چې نن مو لیکل دي ځان څنګه کا اپلای کا وګور دې ځان مخ کې شرا وختي منفي ولا کنه وس نن نه وي ځوان بیرته هغه منفي اند راوالم دې نه ولي کا منفي راشه تکلیف کا ګوره منفي شو را سره ځل تر ازم مرته لیکم په پښتو کې چې قرضدار شي ورته لیکم قرضدار څه شو قرض خزه فور ایگزامپل هر څه تاسو لیکي تاسو لیکنه ورته ولیکل سیدا دې ځنه څنګه کو اپلای وکړه نو ګوره دلته شی ورته لیکنه ورسره راوصله سیدا ځوان دا بیرته منفي راشي باندې کلیو کوم بیرته منفي شو دی باندې پوښی بل نیگیټیو نمبر فارمټ څه معنی منفي نمبر دی کو کومه څه ډول راشي آیا په دې قوسونو کې درته باندې کما آیا درته راشي منفي علامه بیا ته چې کما فاصله ورکم کما منفي رسته راولم کوم ډول راشي دې څنګه تاسو ته خبره شي ډیجیټل لیډینګ زیروز وای ک چیر تمو سره د دې اشاری نه دی په لوجه پر هغه اشاری نه دی پر اوسه پر معنا نه ورکې کنه
صفر اشاریه و اوس معنا نه ورکوي دا صفت سیدا نو معنا ورکوي البته خو صفر اشاریه و وای رای ولا مکرای نه ولم سیدا نو صفر اشاریه و فکر درته وای کچې دا سي عدد ور سره صفر اشاریه ور ولم کا صفر ور سره راول ما کچې و ځان ته ور سره راول وای لیست سپریټر دی راکنه سره کله چې تاسو لیست لیکي چې لیکي لیست لیکي ایم اس ورډ کې دا اصل کې لیست نه لري دا ګروپ بندي ولا چیرته لیست لیکي به سپریټر ته جدا هغه کې جداوال راول چې کوم علامه باندې سره راول میجرمنٹ سسٹم چې کوم یې موږ سره دا اندازګری واحد چې د یو اس میټریک دا کوم یو سره استعمال کوم او سټانډرډ ډیجیټل تاسو سره کوم نمبر استعمال کوم دي ځنه نمبر سره خبر شي یوز نیگیټیو ډیجټس چې موږ سره نیگیټیو ډیجټس کوم یو دي نیبر کنټیکست دا دي ځنه خبر شي ریسیټ معنی مخکینی حالات تراته شي کوم ځای کې چې اول او ما سره ته شي بل کرنسی دا کرنسی اصل کې پیسو ته ویل کیږي سیرام په دې کرنسی سمبل تاسو سره چې د کمپیوټر کې پیسې مثلا پیسې حساب کوئی په کوم سمبل دی تراشي اف جی دلته زور ته لیکم چې اف جی افغاني در سره راشي سیدا نو هغه افغاني تاسو فقط دلته ورته اف جی ولې کې دې څنګه کوي اپلای کوي نو پیسو سره بنور رسته چې راځي سره اف جی بر سره راځي دی باندې پوښي بیا موږ سره دلته ډالر ساين دی ګوره ډالر ساين فقط ور سره غواړي بیا موږ سره پدې کې بل موږ سره ایرو ساين دی ک پوند دی دا پوند دی کې ایرو دی کنه ایرو باندې پوند فکر کو پوند منداس دي سیدا نو ګوره دا د دې پر څنګه شو هغه شو سمبل شو پوزټیو کرنسی فارمټ مثبت کرنسی به کوم ډول سره راوړم منفي کرنسی سره به کوم ډول راوړم ډیجیټل ډیسیمل سمبل دا موږ دلته ویل کنه ګوره ډیسیمل سمبل دی موږ سره ګورم نیگیټیو ساين او موږ سره شو دلته موږ سره ډیسیمل سمبل چې اشاریه دار عدد کوم علامه دی ولري ګوره دا موږ سره دلته میتینه ویل سیدا او بل دالان ټول هم همداس خبرې ټایم د ټایم اړوند خبره دا مو ویل شارټ ټایم او ډیټ دا مو هم تینه ویل شارټ ټایم او ډیټ په کوم ډول سره راشي دی باندې پوښتنه بل ایڈمنسټریټیو خبره پر ریجن کې پاسه د دې کې موږ سره معلومات راکې اړوند د ریجن کومه دی د دې ریجن سیدا Yeah, welcome screen in new user account kare che welcome screen where you view and copy your international certificate to the welcome screen system account in new user account where aga international کوم چې تاسو سره معلومات دی هغه څنګه وکړي لاک سکرین ته نه دلته تاسو وړل شي ګوره دې نه تاسو welcome screen system account او new user پر شي او دا ورخه ور سره او language نن یونیکوډ پروګرام څنګه چې یا نن یونیکوډ پروګرام دی پروګرام ریلیزن چیک کول شو موږ کارن چې کوم یو موږ سره دی کنه سیستم لوکل دام د دې جن ورسره خبرو شو لکه څنګه چې دلته ورته انتخاب کا فارمټ باندې سیدا نو دا مونږ نه درس کړل کې او ریجن کې نور به ان شاء الله په بل ویډیو کې وایي